بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى فکرم باندې مونږه درسونه شروع کړیو په چاغي تعلق ساته د عقیدې سره، او دا خبره مخکې مونږه ذکر کړی و چې دا کتاب چې کوم مبارک مونږ شروع کړی دی نو دا د عقیدې کتاب دی، او شیخ رحمه الله کتابونه د ټول د عقیدې سره تعلق ساتي. هغه وخت کې په جزیرة العرب کې د شرک ډیر زور او شور، نو شیخ رحمه الله په دې توحید باندې ډیر زور کې ډیر کتاب شیخ لیکلي دي. نو یو دغه کتابونو نه دا کتاب دی چې دې ته ثلاثة الاصول وایي، یعنی درې بنیادی خبرې چې هغه زده کول په هر مؤمن باندې لازمي دي. او دا خبره مخکې درس کې مونږ ذکر کړې وه چې دا درې تپوسونه به د هر انسان نه په قبر کې کېږي، او دا هم ذکر کړی وه چې کوم تپوسونه به کېږي. نو دا خبره تاسو یاده کړې ده تر دې ځای پورې چې دغه درې تپوس دین په باره کې به تپوس کېږي او د نبي او د پیغمبر باره کې به تپوس کېږي. نو که یو سړی مؤمن دی او هغه دا پیژندلی دی په دنیا کې، خپل رب پیژندلی دی، خپل دین یې پیژندلی دی، خپل پیژندلی دی او د هغې په طریقه باندې خپل ژوند جوړ کړی دی او خپله تګلاره جوړه کړې ده، نو دا سړی به جواب صحیح ورکوي. او که یو سړي دا تپوسونه او دا یاد کړي نه او په دې طریقه باندې ژوند نه کړی، دین یې نه پیژندلی، رب یې نه پیژندلی، خپل پیغمبر او نبي نه پیژندلی، نو دا څه کوي؟ دغه وخت کې به څه جواب ورکوي؟ دا به وایي چې ها لازم دی چې انسان یې د آخرت دپاره ږدي. نو بیا وروستو کامیابي ده، او که په دې کې یو سړی ناکام شو نو وروستو ناکامي بیا د هغه انسان په برخه ده. نو مونږ دا کړی وي د مقدمې په شکل باندې. په دې درس کې به الله تعالی په فضل او مدد باندې کتاب چې دا کتاب ثلاثة الاصول دی، یعنی درې قسم بنیادی خبرې چې هغه یادول په هر مؤمن باندې لازمي دي. او اصول دا جمع د اصل ده، اصل ویلی شي بنیاد ده، لکه د ځمکې بنیاد، د دیوال بنیاد. نو دغه شانته د مؤمن عقیده دا به د دریو خبرو نه جوړه شوي چې هغه تعلق ساتي د قبر سره، او دا تپوسونه به په قبر کې کېږي. دا تپوس ستانه هم کېږي او زمانه، او دا خبره په ذهن کې کېنوه. د دې لپاره یادومه خلکو دا لازم کړی و، په ټولو خلکو باندې به لازم کړی و په مسجد هغه ته یاد. نو موږ تاسو به پښتو کې یاد کړو او تاسو ته به په اسانه طریقه باندې په لنډو الفاظو کې د دې کتاب زه وضاحت کوم ان شاء الله تعالی. نو دا کتاب چې د شیخ رحمه الله وی بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله باندې چې هغه عام رحم کوونکی او همیشه رحم کوونکی دی، عام مهربان دی او همیشه رحم کوونکی دی. په بسم الله باندې مصنف رحمه الله شروع وکړه. اولنۍ وجه پکې دا ده چې دی د قرآن کریم تابعداري وکړه. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی چې شروع کړی دی نو په بسم الله باندې قرآن کریم شروع کړی دی. او یو حدیث دی په دې باره کې چې هغه کار چې هغه په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه نه پوره کېږي او هغه کار نیمګړی، اگر که دې حدیث باندې بعضې علماو کلام هم کړی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې څومره کتابونه لیکلي دي، خطونه لیکلي دي، عمراو ته بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي، نو هغې کې به بسم الله لیکله، په اول سر کې به بسم الله لیکله. نو مصنف رحمه الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې تابعداري وکړه. سلیمان علیه السلام باره کې چې راځي چې هغه خط لیکه وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم،
کله چې خط لیک بلقیس ته هغه کې بسم الله د انبیو په طریقه باندې هم مصنف رحم بسم الله سودا پټه خبره زه شروع کوم په څه باندې شروع کوم دا به ذهن رنيسي که مثلا ته ډوډۍ خورې بسوي اكلو زه شروع کوم د ډوډۍ په خوراک باندې تلاوت کې نو ته بزړه کې دغه نيسي هغه چې ته کم کار کې نو زړه کې نيسه چې زه شروع کوم په دې کار باندې نو دې ته ویل شي محذوب چې کم پټ دلته پروت دی هغه په سیدا تشوي دی متعلق دی او دا برستوي رسته به ذکر کې دا چې کم کار باندې ته شروع کې مثلا زه شروع کوم په تلاوت کول باندې نو تلاوت کول ته رستو دا فعل ته رستو ذکر کا دویمه خبره دلته دا ذکر کو چې اول خو مصنف رحم الله په بسم الله شروع کړ چې برکت پکې راشي او برکت حاصل کی ځکه بسم الله کې برکت پروت دی نو د دې لپاره چې د کتاب برکتی شي او د خبرې برکتی شي چې الله پکې برکت واچي او دا د سي برکت الحمدلله تر اوسه پورې د کتابونه ویل کیږي او خلق د دین استفاده اخلي نو شیخ کتابونو ډیرو خلکو فایده واغسته دا دغه په علم کې برکتو الله ولا به برکت چلے دي نو په بسم الله کې ډیر برکت راځي نو دلته موږ دا خبر زده کړه چې هر کار موږ شروع کوو نو موږ به په بسم الله باندې شروع کوو د څه بنوي چې بعض پښتانه زمونږ وایي دا هو زما کار دی وایي بسم الله ته به څه ضرورت دی چې کوم کار کې بسم الله ونوي دا به خامخا نیمګړی پاتې کیږي نو د الله سبحانه وتعالى په نوم باندې مدد غواړي چې الله پکې برکت واچي او دا به لما په دې کې وایي چې دا د استعانت لپاره ده په دې باندې علما خلک کوي استعانت مطلب دا دی چې د مدد طلب کولو لپاره یعنی مدد طلب کومه په نوم د الله باندې او د بل چانه په دې کې زه مدد نه غواړم بسم الله الله تاسو الله نوم سره بلد دا تاسو ډیر اوریدلې دي دا د الله سبحانه و تعالی نوم دی الله سبحانه و تعالی نوم دی او نور کیږي دای صفات دي لکه الله سبحانه و تعالی قران کریم کې دا صفاتونه دا په دې په صفه واست کیږي مثلا نو دا د الله سبحانه الله دا معبود دوی یعنی هغه چې داغه عبادت کیږي نو الله سبحانه وتعالى د ذات دی چې داغه خلق عبادت کوي هغه ته رکوع کوي سجده وته کوي منځونه عبادتونه کوي نو هغه کس چې داغه عبادت کیږي هغه ته معبود وي نو الله سبحانه وتعالى ته معبود وي الله يعلهون دا ما خوش شوی دی د دین غستل شوی دی الرحمن الرحیم دا دوړ صفاتونه الرحمن دا د الله سبحانه وتعالى صفاتونه دي الرحمن معنی دا چې دعا نه ولا چې په رحمت د مؤمنانو کافرو ټولو ته پراخه دی په دنیا کې نو دا د الله سبحانه وتعالى خاص صفت دی چې دا نوم بل چاته نه ذکر کې مثلا چاته بنده ته رحمان نه وي لکه باز زمونږ د خلک وایي کنه رحمان بابا نه رحمان بنوي د بنده په حق کې ځکه دا صفت د وتعالى صفت ذکر کې چې دا بنده د رحمان نور دا صفت خاص د الله سبحانه وتعالى هر چې رحیم دی به د خاص مهرباني والا رحیم معنی د خاص مهرباني والا یعنی په آخرت کې نو باندې رحم کون کړي او الله سبحانه وتعالى وی وکانه بالمؤمنین رحیما په آخرت کې الله سبحانه وتعالى رحم په مؤمنانو کوي صرف رحمت د الله سبحانه وتعالى په مؤمنانو دی
نو رحیم دا به عام صفت دی یعنی الرحیم ذو الرحمة الواصله اغا رحمت چغا دایمی رحمتي الله سبحانه وتعالى دا رحمتونه کوي په چا باندې کوي چې په چا خوښ شي د چا د پاره خوښ شي باغ باندې کوي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون الله سبحانه وتعالى وي چې د چا د پاره الله خوښ شي نو باغ باندې چاغه کې خو د رحم پراتی کنه رحم به او چې چا له خوښ شي نو غیلا عذاب ورکی پوری مصنف رحمه الله د بسم الله مختصر وضاحته اغه درس مصنف رحمه الله وی اعلم رحمك الله اعلم من د چیزان پویکا الله دې پتا باندې رحم وکي اعلم دا صيغه د امر ده یعنی بده کې امر پروت دی امر مطلب دا دی چې اعلم یعنی ته په دې خبر باندې ځان ورسو ځان په دې باندې پویکا او علم کول دا واجب دی او دا خبره یادول دا واجب او ضروری دي نو شیخ رحم الله دې کې دا خبره کوي چې تاسو دا خبره یادې کوي رحمك الله علم به دې ته وی چې د یو شی پیژندل او د دې علماء تعریف کړی دی چې هو ادراک الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما د یو شی پیژندل چې څنګه دی دې ته علم ویل شي نو موږ تاسو چې څه یادو د علم دی دا خبره د علم دی او دا یادول لازم او ضروری دی رحمك الله شیخ رحمه الله وی الله دې پتا باندې رحم وکي د دې کتاب ویون کیا او دا موږ تاسو ته دا دعا کړې ده او هغه چاته کړې ده چې دا کتاب سوکوي تر قیامت پورې شیخ رحم الله دعا کړې ده د رحم چې الله دې پتا سو باندې رحم وکي او دا د استاد خصيفت دی چې استاد کې دا ماده پرته چې د شاګردانو لپاره هغه دعاګانې واړي او په زړه کې دا رحمت پروتي تر دې چې پوری لنډه مقدمه او دغه وضاحت پر روان درس کې به نوې خبرې شروع کوو هذا وصلی الله علی نبینا محمد